بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو رالو نن د میوندونو او د غزا کور ته، د ملالې شهیدي کور ته، د ملالې د زلفانو جهادي مینې ته، میوند ولسوالۍ ته رالو. هغه ساحې ته چې دلته تقریبا د 1.5 متره په شاوخوا کې مځکه چاودلې ده. خلک وایي چې دلته تنار ایله سوې ده او مځکه چاودلې ده. کله چې دا نقشه موږ سروې کړله ومو کتله، دا غالبا اټکل یې زیات 90% دا دی چې دا د وخت قدیمي کاریز سوی دی. هغه کاریز د دې بارانو د اوبو د ننوتلو د وجې کښېنستلی دی. د هغه کاریز د کښېنستلو د وجې دا مځکه چاودلې ده. دا علاقه ټوله دا قدیمي کاریزونه دلته تېر سوي دي د قرنونو د پیړیو. نو تقریبا تر ډیره حده پورې اندازه دا ده چې دا نقشه د کاریز د غالبا 1.5 متره 200 متر پورې شاوخوا کې دا مځکه د کاریز کښېنستلې ده. تنا نسته او تنا چې د هغه مځکه څیري نه، هغه مستقیما ننوځي. هغه تقریبا 10 انچ فاصله لا نه نیسي، هغه سیده ننوځي. نو دا غالبا کاریز دی کښېنستلی دی، نور مشکل نسته. الله تعالی مو وساته. خوشحاله شولو چې د ملالې د کور د میوند د غزا و زیارت مو وکړي او د دې شهیدانو مینې ته رالو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.